سلامونه هیوادوالو. نن په کومې خاص موضوع خبرې نه کوم، خو یو بد او یو ښه خبر لرم د تاسو لپاره. ښه دوامداره د بد بیا تر یو وخته پورې ده چې خلاصیږي، هغه مخه کېږي. خو اول به تاسو ته بد خبر ووایم، بیا به ښه وایم چې زړه وروسته خوشحاله شي. بد خبر دا ده چې ته 8 تاریخه د دې میاشتې یعنی 8 د ومې پورې په ما باندې ټیک ټاک بندیز لګولی چې زه ویډیوګان نسم پوسټ کولی، کمنټ نسم کولی، لایف نسم راتللی. په ما باندې بندیزونه لګولي دي د 2 وجې کېږي. یو وجه خو دا چې شاید ما د دې قوانینو خلاف کوم څه پوسټ کړي اوسي چې هغه ټیک ټاک ته د منلو نه و، نو ځکه را باندې بندیز لګولی. او دومه دا وجه کېدلی سي چې هغه ملګري دوستان چې زما ویډیو نه خوښوي یا ما سره مشکل لري، یا هم زمونږ او تاسو په مخالف باندې هغه خلک دي زما په ویډیوګانې رپورټونه وهلي دي او شکایت یې کړی دا، شاید ټیک ټاک فکر کړی چې دا به رښتیا وي. خو دغه 2 وجې کېدلی سي چې یو وجه یې دا چې ټیک ټاک ما بندیز لګولی ده. اول خو تاسو ټولو مې هیله ده چې ډویټ ما سره وکوئ تر څو چې زه راځم بیرته یو څه ویډیوګانو سره ډویټ وکوئ چې ټیک ټاک پوه شي چې دا مثال کوم جعلي اکاونټ نه دی، د کس صحیح اکاونټ او کوم خراب شیان نه پوسټ کوي، که خلک ریپورټونه هم وهي، که هر څه کوي. زه نه غواړم چې زموږ د اکاونټ له منځه لاړ شي. زموږ پکې سلګونه ویډیوګانې دي، موږ خپل ډېر وخت په دې باندې ځای کړی ده. نو هیله ده ډویټ ورسره وکوئ تر څو ملګري دوستان او دغه ټیک ټاک مطمئنن سي چې دا اصلي اکاونټ ده او کوم مشکل دی کې نسته ده. او دوم ښه خبر دا ده چې تاسو کولی سئ ویډیوګانې نن نه وروسته زما ویډیوګانې له خپل ځان سره موبایل ته ښکته کړئ. ډایرکټ یې پې کلیک کوئ، هلته هغه اپشن نن ماته راغی وروسته له ډېرو ایمیلونو، له ډېرو جنجالونو چې څو ځله ما ټیک ټاک ته ایمیلونه وکول او ورته ومې ویل چې زه دغسې مشکلات لرم او دغه اپشن ماته خلاص کړئ. چې نن یې ماته هغه اپشن خلاص کړ. تاسو کولی سئ نن نه بعد زما ویډیوګانې ځان سره موبایل کې سیف کړئ، ملګرو دوستانو ته یې ولېږئ، کورنۍ ته یې ولېږئ، نورو ځایونو کې پوسټ کړئ. دغه هر څه تاسو کولی سئ. او له تاسو ټولو مې هیله ده که زما لپاره دغه 8 تاریخه پورې کوم تکړه ملګري دوستاني ویډیوګانې جوړې کړئ، ووایئ چې د حنیف اکاونټ بند شوی ده، ریپورټونه پرې وهل شوي دي او یا هم د ټیک ټاک قوانینو خلاف چارج ده. خو زه فکر کوم چې ریپورټونه پرې وهل شوي دي، ځکه بله ورځ ما ویډیو کړې وه، لږ تیزې خبرې مې کړې وې، شاید بعضو نااهلو به په زړه نیولي. په هر صورت موږ ته د هغسې خلکو پروا نه راځي. زمونږ اراده پاکه ده او زمونږ تګلاره معلومه ده او زمونږ تګلاره سپېڅلې ده. موږ به له خیره مخکې ځو. زه کوشش کوم د ویډیوګانې ټوله ټیک ټاک نه واخلم، یوټیوب ته دخل کړم. او کولی سئ تاسو تکړه ملګرو نه مې هیله ده چې دغه یوټیوب کې زه دغه ویډیو پوسټ کوم، ټیک ټاک کې ملګري خبر کړئ، ځکه زه هېڅ رقم ملګري نه شم خبرولی، نه کمنټ کولی شم، فقط لایک کولی شم، نه ټویټ کولی شم، نه لایف راتللی شم، نه ویډیو جوړولی شم، هېڅ هم زه نه شم کولی په ټیک ټاک کې. په ما یې سراسر بندیز لګولی ده. نو ویډیوګانې جوړې کړئ او ملګري دوستان خبر کړئ چې 8 تاریخه پورې په ما باندې بندیز ده او له هغې نه وروسته زه همدلته له تاسو سره یم. او 8 تاریخه پورې به زه تاسو ته ډېرې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړم. زه خو تاسو ډېرو ته معلومه چې جرمني کې اوسېږم، اوس تللی یم ناروې ته، نن ناروې ته لاړلم، یو څو ورځې ناروې کې په سفر په چکر تللی یم. له خیره د ناروې په اړه به هم خوندورې او جالبې او ښکلې ویډیوګانې جوړې کړم او یوټیوب ته به یې پوسټ کړم. نو هیله د ملګري دوستان دې خبر اوسي. زه په یوټیوب کې دا څو ورځې ویډیوګانې پوسټ کولی شم، خو ټیک ټاک کې نه. ډېره زیاته مننه، قربان مو له مینې. هیله د ملګري ټول خبر کړئ تر څو فکر ملګري ونه کوي چې ما دغه تګلاره پرېښې ده یا څنګه زه نادره کړم. نو حتما زه بیرته راځم. یوټیوب کې خو هره ورځ یم، خو ټیک ټاک ته حتما زه بیرته ډېر ژر راګرځم. او که کومه پوښتنه خبره لرئ انسټاګرام کې ما ته میسج کولی سئ، حنیف ټکی سنګروال، هلته میسج راته وکوئ. له خیر هلته به سره خبرې کوو، تماس کې به یو. نو په پاک الله مو سپارم. خدای مو راته ښه د آباد سرلوړي لره. د خدای په امان.